وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې موږ د سورة البقره 33 نمبر آیت ته رسېدلي وو. اخرني آیتونو کې خبره روانه وه چې الله ملایکو ته ویلي وو زه په دې ځمکه باندې یو خلیفه جوړوم. هغه وویل یا الله ولې؟ حکمت ورته الله بیان کړی او فضیلت د آدم علیه السلام یې ورته راښکاره کړی و. په څه طریقې سره؟ نومونه یې ورته وښو، فایدې یاده کوي چې کله الله آدم علیه السلام له د عزت ورکو نو دی راښکاره کړو په دې طریقې سره چې د سره علم دی. نو ځکه په دې روان آیت کې بیا ملایکو ته امر کوي چې اوس ورته سجده ولګوئ. فایده یاده کوي چې د علم سره سړی عزتمن کېږي. آدم علیه السلام چې غوره شو نو الله ملایک د هغه په خدمت کې ولګول او دا غوره شو په څه باندې؟ علم سره. په علم سړی عزتمن کېږي، په علم سړی غوره کېږي. په دې نه څوک غوره کېږي چې مال دی او ښایست دی او قوم دی او قبیله ده او جیداد دی، دا هر څه ځان سره جیب کې کېده. دا تاله فایده درکوي، تاله وقتي طور فایده درکوي، الا دا که چې دین دپاره استعمال کړي. خبره د عالم کوه، د علم کوه چې دا داسې سړی دی چې الله د دې یو سړي د لاسه ډېر سړي ژوندي ساتي. خبره د داسې سړي کوه. اوس یو سړی ځان له خپلې فایدې لټوي، دا خو د خپلې خبرې، نو که خپل صفت کوي ځان له کور کې دننه دي کوي. خو علم یو لوی عزت دی چې الله یې چاته نصیب کړي. نو دا یو فایده مې ذهن ته راله چې دا اوس په دې 34 آیت کې الله دا وایي چې موږ ملایکو ته وایي چې سجده ولګوئ آدم علیه السلام ته. دا دومره عزت د دې د لاسه ځکه چې مخکې د هغه علم راښکاره کړو چې ای ملایکو وګورئ د دې شیزونو نومونه تاسو ته نه معلوم، هغه ته معلوم. الله رب العزت وایي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم او کله چې موږ وویل ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته. یو خو دینه ترتیب معلوم شو، یعنی د شیزونو د نومونه خو د سجدې نه مخکې وو، یعنی دغه واقع د دې نه مخکې ده، دا وروسته د سجدې ده. دې ایتونو د ترتیب معلومي. وإذ قلنا ها بله خبره وإذ قلنا الله وی کله چې موږ وویل، نو الله خو یو دی. وإذ قلت ونه وإذ قلنا وی دا ضمیر د تعظیم دپاره استعمال شوی دی او قرآن په عربۍ ژبه کې دی، نو په عربو کې دا طریقه شتي چې کله یو سړی ځان دپاره ضمیر د جمع استعمالی د عزت د لاسه. یو دنیوي بادشاه ودرېږي وایي موږ پرون امر کړی، نو امر خو هغه یوازې کړی. نو الله یو دی، بیا ولې وایي چې وإذ قلنا کله چې وایي موږ عظمت د لاسه تعظیم، بلکې دا زموږ په لغت کې هم استعمالیږي، پښتو کې هم داسې ویلی کېږي. او کله سړی د چا ادب کوي نو ورته وایي تاسو داسې ویلي، تاسو پرون نه وایي،
تاسو ته هغه لکه یو سړی خو دی یو ادب و احترام کوي. ملائک څوک دي پرون خبره شوې او کله چې موږ وایو ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، دا یو غټه مسله ده چې دا سجده د څه دپاره وه. نو مشهور اقوال دا دي، زه مشهور ذکر کوم. یو دا وی دا سجده و الله ته په طرف د آدم علیه السلام، لکه څنګه چې موږ سجده کوو الله ته په طرف د کعبې. نو دې دا مطلب چا دا ویلي دي چې معنی دا ده چې سجده د شکر ادا کوي. نو ملائکو د سجده د شکر ادا کړي. او په دې ټولو کې ښکلې خبره هغه دا ده چې دا سجده و آدم علیه السلام ته، اسجدو لآدم واضحه ده. کله چې موږ وایو ملایکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام ته، نو دا بیا د سجده دې ته وایي سجدة التحیه، د سلام سجده. لکه موږ چې یو بل سره ملاو شو نو مصافحه کوو کنه، سلام دعا کوو، په خیر وایو یو بل ته. پخوانو امتونو کې سجده مخلوق ته جایز و د سلام په وخت کې. نو دا سجده به عبادت نه و د دې کس، بلکې د دې مثال به څه سلام دعا. نو دا سجده آدم علیه السلام ته د دې د لاسه وه، سجده د تحیه، د هغه قدر کول، د هغه عزت کول. دې دپاره ورته سجده نه یې لګولې چې بندګي د آدم علیه السلام کوله. چا دا خبره کړې ده خو دا لږه لرې ده، وایي د سجدې نه مطلب دا یې ټیټېده. نو ملایک را ټیټ شي وو، داسې نه چې سجدې یې لګولې په ځمکه، خو دا لرې خبره. نو واضحه دا ده چې سجدې چا ته لګولې وه؟ آدم علیه السلام ته. د څه دپاره؟ السلام دپاره، سجدة التحیه په امر د الله. نو چې اوس الله امر وکړي نو چون چران خو پکې سړی نشي کولی. اوس ګوره الله وی لکه مثال په زنانو چې بیماري راشي مونځ دی کوي نه دی کوي. نو څوک به ګوتې وایي چې دا څنګه او دا یو ټول خلک مونځونه کوي او دا یو دوی مونځونه نه کوي. لکه دا الله دین دی، الله اوس مونځ دی نه کوي، نه دی کوي. نو دا اوس الله رب دی، د دغه ملایکو رب دی، زمونږ رب دی. ملایکو ته وایي سجده ولګوئ چا ته؟ آدم علیه السلام ته. یو عزتمن مخلوق ته، یو قدرمن مخلوق ته، خبره ختمه شو. نو سجده ولګوله آدم علیه السلام ته، بندګي وکړه د الله. پوه شوې په دې؟ بندګي وکړه د الله. څنګه یې د هغه بندګي وکړه؟ د هغه حکم یې ومنو. سجده آدم علیه السلام ته ولګوله د تحیې دپاره، د سلام دپاره. نو الحمدلله دې کې څه اشکال نشته، ښه واضحه ده. ښه فسجدوا إلا إبليس، نو سجده وکړه ټولو سوا د ابلیس نه. ابلیس سجده ونه کړه. د ابلیس ټکی د قرآن کې 11 ځایونو کې ذکر دی. ابلیس شیطان انکار وکړو، ځان یې لوی وګڼو. را به شي نورو ایتونو کې ځان یې څنګه لوی وګڼو؟ زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې نه، او اور د خاورې نه غوره دی. ګوره د ابلیس نه دی په دې کې معنی دننه په عربۍ کې د ناامیدۍ پرته ده. نو دې ته د ابلیس ولې وایي؟ ناامید دی د الله نه، او دا د شیطانانو پلار دی، د شیطانانو د پیریانو. او داسې ذکر کېږي، بعض علما ذکر کوي چې د خپل نوم په سریانۍ ژبه کې عزازیل و، عزازیل، او یا په عبراني ژبه کې د ده نوم حارث. دا د ده نوم د دې سجدې د انکار نه مخکې، حارث او عزازیل. کله چې ده د الله نافرماني وکړه نو په څه مشهور شو؟ په ابلیس سره.
فسجدوا الا ابلیس. دلته یو ګټه مسله ذکر کیږي، هغه دا چې الله دا وایي چې موږ ملایکو ته وایي سجده ولګوئ. چا ته وایي؟ نو وایي ټولو سجده ولګوله سوا د ابلیس. نو سوال درته راځي چې ولې دا ابلیس په ملایکو کې و؟ ځکه چې امر خو ملایکو ته شوی دی. نو د بعضو علماو دا قول دی چې او ابلیس هم ملایکو کې و. دا د بعضو علماو قول، او دې لپاره هغوی خپل دلایل ذکر کوي، تفصیل لی نه ځو، ښه جوړې خبرې کوي پکې. راجح قول دا د دلایلو په رڼا کې والعلم عند الله چې ابلیس جدا مخلوق دی، ملائک جدا مخلوق دی. او په هغې سرسري یو څو دلایل سورت کهف کې به راشي ښه واضحه، کان من الجن، و د څه نه؟ د پیریانو نه. هم دقه آیت کې بل دلیل واوره سبحان الله، ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذریته. تاسو شیطان نیسئ په دوستۍ سره او د هغه اولاد، نو د ملایکو خو اولاد نه. نو دریم دلیل پې دا دی چې ښه واضح حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې چې ملایک د نور نه پیدا دي او پیرې د اور نه پیدا دی، شیطان د اور نه پیدا دی. دا فرق دی. څلورم دلیل پې دا واله چې الله د ملایکو باره کې ښه واضح ویلي دي لا یعصون الله، دوی د الله نافرماني نه کوي. نو که دې ملایکو کې وی نو بیا د څنګه د الله نافرماني وکړه؟ پوه شوې په دې خبره؟ خو بیا هم هغوی دا سوال به تا نه کوي چې صحیح شوه، ستا دا خبره صحیح ده، خو الله خو وایي چې ما سجده د سجدې امر ملایکو ته کړی فسجدوا الا ابلیس، استثناء د ابلیس وکړه، نو دا خو د ملایکو سره شمار شو. نو جواب د هغې دا دی چې دې شمار ولې شو د هغوی سره؟ ځکه چې د هغوی په جماعت کې و، او لازم نه دی چې څوک د چا په جماعت کې د هغوی په شان دي. دې ټیم کې اوس ابلیس ته چا سره دی؟ ملایکو سره دی. امر ملایکو ته وشو، ابلیس پکې هم دننه داخل دی، ځکه چې دی خو د هغوی سره جماعت کې دی که الله وایي ټولو سجده ولګوله، ابلیس ونه لګوله. نو دې نه خو دا نه ثابتېږي چې ابلیس د ملایکو په شان و. ملایک ځان له مخلوق دی او ابلیس ځان له مخلوق دی، پیریان ځان له مخلوق دی. فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده ونه لګوله. وجه یې دقه و چې وایي زه د اور نه پیدا یم او دی د خاورې. نو څه چې وکړو قیاس یې وکړو، عقل استعمال. او یاده کوي دا خبره، اولنی مخلوق چې د الله د خبرې په مقابله کې قیاس کړی دی او چون چرانې کړي دی، هغه څوک دی؟ هغه ابلیس. او دا خبره امام محمد بن سیرین رحمه الله کړې ده. وی اولنی کس چې قیاس کړی د الله د خبرې په مقابله کې هغه ابلیس دی. نو وی چې څوک رای استعمالی د الله د کتاب په مخ کې د پیغمبر د حدیثونو په مقابله کې، وی دیم د ابلیس په لار روان دی. که چېرته ده منلی وی الله وی به سجده ولګوه. ستا اوس دې کې څه کار دی چې دی د خاورې نه پیدا دی او زه د اور نه پیدا، خو بس ستا رب تا ته وایي سجده ولګوه. نو دې بعضو ته چې کله ته د قرآن او د حدیث خبره وکړي که نه، بد دوی به شروع وکړي نه نو دا څنګه کبیل پرز کبیل پرز کبیل پرز او کبیل پرز. لکه دا دومره بیل پرز څه دپاره؟ دا ټول دې دپاره چې دا نس د قرآن او د حدیث دا ورغړی. بیل پرز یې کېده سپا عمل کوه. من قصه ذکر کړې وه د چا؟ عبدالله بن عمر رضی الله عنه. یو کس ته تپوس وکړو د یمن نه راغلی، وایي دا جراست ښکلول شتي؟ هغه یو پیغمبر مې لیدلی او ښکل کړی. بس د هغوی دغه جوابونه وو. هغه چې ارأیت ورأیت، کبیل پرز ګڼئ او کبیل پرز دي کشم او کبیل پرز دي سره ولیږم او کبیل پرز. هغه ورته وایي دا ارأیت ورأیت او د بیل پرز دي په یمن کې پرېږده، دلته یمن کې کېده. ما راته ووایي چې پیغمبر مې لیدلی د هغه ښکل کړی، خبره ختمه شوه. نو ابلیس دا کار کړی دی. ګوره ابا واستکبر، انکار یې وکړو. ابا مطلب څه دی؟ انکار یې وکړو. اوس دلته کېدای شي څوک دا ووایي که په دې خبره ختمه وي چې ده دا انکار ولې وکړو؟ د الله د ادب د لاسه.
ځکه چې کیدی شي دی سوچ و چې دا سجده د چا حق دی د الله نو آدم ته څنګه سجده ولګو خو الله وضاحت وکړو چې خبره دا نه وه واستکبر او ځان یې لوی وګڼلو د انکار یې دې د لاسه نه وکړی چې د الله ادب یې کوو د انکار یې څه د لاسه کړی ځان یې لوی ګڼو دلته بله فایده دو بیماریانې سړی تباه کوي تکبر او حسد دا په اسمانونو کې ګوره دا ګناه شوې دا اولنی تکبر ابلیس کړی زه یې ویلي وکړو دا زه ټکې هغې استعمال کړی انا خیر من زه غوره یم دا زه ټکې نه دا ډېر مه استعمالوه او دویم حسد یې کړی د هغې ګناه د لاسه د کم ځای نه کم ځای ته ورسېږي نو ځان لرې ساتئ د حسد نه او د تکبر نه وکان من الکافرین او هغه د کافرانو نه د الله په علم کې د کافرانو یعنې الله ته د مخکې نه پته و چې ابلیس څه دی کافر دی او دی به سجده نه لګوي د الله ته د مخکې نه پته و ابلوز خبر وشو چې الله سره علم د مستقبل دی نو الله ته ضرورت نشته چې هغه کار ته صبر وکړي چې دا به څنګه کېږي نو و دی په علم د الله کې د کافرانو نه آدم علیه السلام پیدا شو ملایکو ورته سجده م وکړه لوی عزت ول الله ورکو ناشنا عزت چې دغه اوچت مخلوق الله هغه ته به سجده کو نو بیا یې وله د دې پختۍ نه بیبي م پیدا کړې و الله اوس هغه خبره ذکر کوي چې په څه طریقه دې ته ویلی شو چې جنت ته ننوځي وقلنا یا آدم او وی منګه ای آدمه بیا وی وقلنا وی منګه سبحان الله سي دا برته ذکر کو لکه دلته ولې الله وقلنا یا ضمیر د جمع وي دې دپاره چې سجده کړې د ملایکو آدم علیه السلام ته نو ګورې الله وایي زه دنه هېر نه شم ځکه چې رب هم زه یم سجدې امر هم وی ما کړی د آدم علیه السلام هم ما پیدا کړی او د چا چې سجده کړی دا هم الله وایي زما مخلوق دی نو ځکه هلته ضمیر د جمع د عظمت دپاره راوړي او وی منګه ای آدمه الله ډېرو پیغمبرانو ته په نومونو سره آواز کړی دی یا زکریا یا یحیا یا عیسی او نو خو صرف زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله داسې آواز کولو وخت کې یا محمد نه دی ویلی او دا د پیغمبر شان دی یا ایها النبی یا ایها الرسول په دې طریقې سره الله هغه ته آواز کړی ها د خبرې په منځ کې د هغه نوم اخیستی دی خو آواز په ټینګ کړو ته الله یا محمد نه دی ویلی نورو پیغمبرانو ته آواز کړی نو اوس دلته یا آدم اسکن انت وزوجک الجنه اوسیږه ته او بیبي ستا په جنت کې دا اوس یو امتحان دی یو نعمت هم دی بعضو علما ویلي وي دا بل جنت و دا الله د امتحان له پیدا کړی و دغه جنت نه دی خلک چې ورته په آخرت کې به ځي خو دا خبره کمزوري ده ځکه چې دلته عامه خبره الله کړې ده جنت او جنت هم دغه جنت دی او بل دا چې را به شي سورة طه کې الله ورته ویلي ته به په دې کې نه تږی کېږي او نه به وږی کېږي دا ټولې خبرې ورته ذکر کړي یو روایت کې راځي چې آدم علیه السلام کله دې جنت ته ننوتو که نه نو یوازې و نو ستړی شو یا تنګ شو نو خوب پرې راغی چې راپاڅېدو نو الله حوا بیبي پیدا کړې وه د هغه د ګسې پختۍ ده د دې دپاره چې د سره یي نو دوی به د یو بل سره خوشحاله نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا دی بیبي حوا بیا د آدم علیه السلام د پختۍ نه پیدا دی
الله ورته وایي ته او ستا بیبي دواړه جنت کې اوسېږئ وکولا منها رغدا او خوراک کوئ د دغه جنت نه پراخه حیث شئتما کم ځای کې چې ستاسو خوښئ دا نعمتونه دي او امتحان هم دی چې دواړه خوراک کوئ وکولا دواړه خوراک کوئ ښه پراخه کوئ او کم ځای کې چې م خوښئ او څه چې م خوښ هغه خورئ ولا تقربا هذه الشجرة او منزدې کېږئ دې ونې ته فتكونا من الظالمين بس شئ به تاسو د ظالمانو نه د الله امتحان سبحان الله هر څه به سړي ته آزاد کي او یو شی به بند کړي به د امتحان او سبحان الله چې کوم شی د باندې بند کړي نو هغه به راته کله نږدې کړي او کله به یې راته آسان کړي لکه کله چې صحابه کرام روان و عمرې له د احرام په حالات کې او الله هغوی منع کړو چې تاسو به ښکار نه کوئ په د احرام په حالت کې به تاسو ښکار نه کوئ نو دومره د ښکار ډېر شوی و چې د صحابه کرامو د خیمو خوا کې تاوېدو راتاوېدو او د الله دا امتحان دې ځای کې د ایمان او د تقوا پته لګي فحاشي ستا جیب ته را رسېدلی دې موبایل کې یو بټن ورسره راځي خو تا ته وي نه به یې کوي او د دې بعضو دینداري اوس دې ته وایي چې لکه یو ګناه نشي کولی یو بس یاره موږ دینداره یو لکه اوس یو سړی دی د غلط کار د کولو وس یې نه کېږي بس سبحان الله لا اله الا الله والله اکبر خو اوس دې نه کېږي بندګي خو دا دی چې اوس دې کېږي او ته یې ونه کړي ځکه د الله د ځوان انسان عبادت ډېر خوښ ځکه چې ځوان په ځوانۍ کې وس لري د ګناه د کولو شهوت ښایست زور مال هر څه او بیا هم نه کوي د الله دا بندګي ډېره خوښه اوس دې امتحان ته وګوره چې خورئ هر څه خو دغه یوې ونې ته به نه نږدې کېږئ یعنې شی به ظالمانو نه اوس دا ونه د څه وه بعض علما وایي د انځر وه بعض وایي دا غنمو او بعض څه وایي خو تحقیقي خبره دا ده چې دا په صحیح سند نه دي ثابت چې دا څه ونه او دومره په یو شي کې ګوتې وال نه یې پکار چې د هغې ګوره هغه شي پسې مه ګرځه ډېر چې نه یې زده کولې تا له نقصان نه درکوي او یې زده کولې دومره لویه فایده نه درکوي اوس موږ ته دا پته نه شي چې دا څه ونه وه څه نقصان پکې شته مقصدي خبره څه ده یو ونې ته مه نږدې کېږي نو دا بس به ولګي دا څه په دې پسې به ګرځي دا بس علما په دې غرایباتو پسې ګرځي لکه دا اسرائیلي روایت به را جمع کوي او هلته داسې و هلته دا چل وشو پلانی پیغمبر لاړ داسې چل وشو هلته دا عوام ورته ټول خوشحاله او هغه اکثر خبرې بې دلیلې لکه ما سره یو کس ما تاسو ته خبره کړې وه دلته یو کس به کېناستو درسونو ته ایسي تیاره تقریبا 2 کاله به ناست و مخکینۍ خبره ده خو سخت متعصبه انسان قرآن او حدیث سره د هغه طبیعت نه لګېده خو کېناستو به او داسې د مولیانو پیښې هم کولې مولا نه و لکه چې لږ ډېر سبق یې ویلی نو هغه ما نه په دې 2 کاله کې 2 تپوسه کړي وو پوره هم زه چې درس مې ختم کړو داسې وطن په دروازه را منډې کړم نو تپوس یې اولنی ما نه دا وکړو چې د دې بیبي حوا قبر کوم ځای کې دی یو دا ما څه کوي جنازې له ورځي په قبر خو باید تاسو جنازه هم نه منئ دا وایي څه تپوس ده نو بیا ډېر وخت بعد یو تپوس کې بیا راغی یاره وایي زما یو تپوس دی ما خو له دا ما کېدای شي
څه مولانا غونته کېدی څه تیاری به یې کړی که نه څه اعتراض به کوي ما یې څه تپوس دی وی دا د موسی علیه السلام مور چې موسی علیه السلام په صندوق کې بند کو دي دریاب ته ور واچو دا خورې پسې تلا د دې خورې څه نوم ما یې د الله بنده په دې دومره دین کې په 2 کاله کې تا 2 تپوسه صرف دا وکړو چېرته فایدهمند تپوس له راشه چې د الله د دې خبرې څه مطلب دی الله څه وایي پیغمبر څه وایي نو بس به ونخلي چې د اصحاب کهف دا سپی دا به په جنت کې که نه دی به توري کې دی به سپیري او دی سورو کې دی او دا کم قسم و سپو اقسام نو دا کم قسم دا بې فایدې خبرې دي ګور الله سبحانه وتعالی کېدی نشي چې داسې خبره دې بیان نه کړي چې په هغې کې زموږ فایده وي دا نشي کېدی که په دې کې زموږ فایده وي الله به هم دلته بیان کړی وی که نه خو چې مه نږدې کېږئ ونې دغه پلانې ونې ته خو فایده پکې نشته خدای یې وونه وه دې ته به نه نږدې کېږي ګنې شی به د ظالمانو نه ظالم یعنی لنډه معنی دا ول هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه حد کراس کړي د حدود نه واوړي نو چې اوس الله بنده منع کړي چې ته به دا کار نه کړې او دی وکړي نو د حد نه واوښت فأزلهما الشيطان عنها نو وښویول دواړو لره شیطان د هغه ونې د خوړلو د وجې نه شیطان دواړه وښویول څه د لاسې وښویول د هغه ونې نه یې خوراک پرې وکړو او انشاءالله را به شي په سورة الاعراف کې تفصیل چې شیطان پسې راغی او قسمونه ورته وکړو وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین زما دې په الله قسم یې زه ستاسو خیر غواړم او ولې تاسو په جنت کې همیشه ژوند نه غواړئ بادشاهي نه غواړئ غواړو وایي دغه ونې نه وخورئ همیشه دپاره به پاتې شي همیشه به بادشاهیانې او قسم دی او قسم دی نو علما وی دا آدم علیه السلام به د قسمونو دوکه کړی مؤمن ته چې د الله نوم والي که نه بس دی بیا خو نورې خبرې نه کوي نو هغه وایي چې دی د الله نوم ویلي دا وسوسې ورته ورواچولې تر دې چې هغه ونې ته نږدې شو خو سوال دلته دا راځي چې په څه طریقې ورته دا وسوسه ورواچوله نو بعضو علماو دا ویلي دي چې وی دی د مار په خوله کې ننوتی او جنت او دا بې دلیله خبره داسې اسرائیلي خبره ده هېڅ دلیل پرې نشته چا دا ویلي چې دی جنت ته د عزت په طور د دننه کېدو نه منع نور خو به وایي دننه کېدو او ښکلی جواب یې دا دی چې الله هغه له طاقت ورکړی دی ابلیس له چې هغه وسوسه د لرې ځینه ور واچوي نو بس وسوسه ورته وراچولې ده زموږ پې دا ایمان دی په دې خبره چې ابلیس آدم علیه السلام ته وسوسه ور واچوله بس دا باقي تفصیل که موږ ته معلوم هم نه څه خبره نه ده مقصدي خبره دا ده چې وسوسه ورته ور واچوله فأخرجهما مما كانا فيه بس راوی ویستل دواړه د هغه نعمتونو نه چې و هغوی په هغې کې نو زمونږ نیکه آدم علیه السلام زمونږ نیا بیبي حوا یې نه دي ماف کړي نو ولې تا وماف کړي که څوک دا وایي چې نه شیطان ما نشي ښویولی او زه خیر دی او زما ایمان دی او زه دغه او زه داسې سورت الاعراف کې الله دا ویلیم دي چې ستاسو مور پلار یې راویستي د جنت نه دې دپاره چې په موږ کې څه راشي غیرت راشي او موږ د شیطان خپل دشمن وګڼو د زړه نه صرف په خوله نه او ځان ته یې وساتو د هغه نعمتونو نه یې راوویستو
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو او منگوی کشی تاسو باز تاسو بد بازو د پارا دشمنانی. نو دلته یو خبره وقلنا اهبطوا او منگوی کشی خطاب خو جمعی ته کشی نو خو دو آدم علیہ السلام او بی بی حوا. نو بعض علماء ویلي چې خطاب درې وانو ته دی. درې مو څوک دی؟ شیطان دی. خو نه د دې نه ښکلې دا دی چې یعنی کوز شی دا جمع ورته په دې ووي ځکه چې د دوی نه به اوس انسانان پیدا کېږي. نو معنی ده چې تاسو انسانان کوز شئ د دې جنت ته اوس ځئ. الله راکوز کو کوم ځای ته؟ ځمکې ته. او په دې کې لوی حکمتونه د الله دي چې آدم علیه السلام یې راکوز کو دنیا ته او ځمکې ته. او دا ګورې د الله یو امتحان و. نور الله ته پته و د مخکې نه چې دی به کوزېږي چېرته؟ ځمکې ته. بل دلیل پې څه دی چې د الله پیدا کړی دی ځیلو؟ وإذ قلنا إني جاعل في الأرض خليفة. زه په ځمکه کې خلیفه جوړ. دا خلیفه دا دی. نو آدم علیه السلام راکوز شو د جنت نه دنیا ته سره د بیبي داغه. الله ورته کوز شئ او بعض تاسو به د بعضو دپاره دشمنان د دې څه معنی ده؟ نو یو دا بعض تاسو به د بعضو دپاره دشمنان یعنی پیریان او انسانان به په خپلو منځونو کې صحیح دشمنان به. بعض به د بعضو دشمنان لکه شیطانان زموږ دشمنان دي. یو معنی دا ده. یا مطلب دا دی چې بعض تاسو د بعضو دپاره یعنی انسانان به بعض د بعضو دپاره دشمنان او داسې ده ټول انسانان ولې یو بل سره روغ دي څه؟ بعض د بعضو دشمنان دي وینو ته یې ناست دي. او الله د بعضو دې حالات چې وګورې که ما پرون د شپې هغه ویډیو کته هغه پنجاب کې چې یو غریب کس چا وژلی دی. نو د شپې دقه د هغه د بدن او مخ او دا مخې مخې ته کېدو چې یو غریب سړی خپله غریبي کوي او د علاقې مالداران یې مړ کړي د واده په پروګرام کې او بیا مړ پروت دی او ټول ناسې ډوډۍ خوري. او منځ کې پروت دی مچان پرې راجمع شوي په غریب باندې دقه شي. الله وی بعضکم لبعض عدو. بعض به د بعضو دشمنان. اوس دې دشمنۍ ته وګوره. غریب سړی مړ او بیا انسانیت. الله اکبر. دا د کوم ځای انسانیت دی؟ سړی مړ پروت دی ته ډوډۍ خوره. موږ ته که څوک وایي کلي کې هغه پلانی مړلی د هغه ټیم ډوډۍ راله مزه نه راکړي. ته وګوره پلانی وایي مړ شو او یو سړی مخې ته پروت دی مړ غریب ځان له یو 2 روپۍ ګټلې او دوی لګیا دي ډوډۍ خوري. دوی به مو وایي چې موږ انسانان یو، موږ مالداران یو، موږ خانان یو، موږ ملکانان یو، موږ چودریان یو، موږ دا یو موږ دغه یو. د ټولو نه اوچت نعمت هغه سړیتوب، انسانیت، رحمدلي، دینداري. نو ما مازدیګر به یې ملګري ته دا قصه بیانوله چې بله ورځ 2 ورځې مخکې زه د یو ځای نه راتلمه ګاډۍ کې. نو ډېره ګڼه جوړه شوې وه په دې روډ باندې. د ګاډي ورو ورو کېدو. ما چې ګوره څه چل شوی. بیا مې سوچ وکړو کېدای شي چېرته حکومت ته طرف نه چیکینګ لګېدلی یا څه چل به چې ځي ته راورسېدو ګاډي ټول داسې داسې کېږي اوړي. نو ما په خپلو سترګو ولیدې یو پیشو مړلی او بل ورسره خوا کې ولاړ دی. هغه ته یې خوځي نه بینۍ را بینۍ او خوا کې ورته ولاړ. دا ګاډي د ټول یو طرف ته کېږي اوړي. نو دې پیشو ته وګوره چې د خپل ملګری یوازې نه پرېږدي. او بیا دې ګاډو والا انسانیت ته وګوره چې ټول ترې ورو ورو دغه نه ځان بچ کې غواړي خو دغه نه خرابوي. انسانیت
د دې خلکو نه والله ورک دی. د اسلام به دوی ته موږ څه نصیحت وکړو دې بازو ته چې سړی مړ پروت دی ته ډوډۍ خوره سیچلې د واده پروګرام دی. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او چې دا قسمه ګناهونه وي او دا قسمه جرمونه وي یره به نه وي د الله د عذابونو د راتلو. بیا موږ چغې ووایو جي ټماټر ګران شو وایي زر دا روزي باز وي الله دې وي تباه کړي دا پلانې وزیر اعظم او پلانې صدر څه چل دی الوګانې وي بیا ګران ته څومره اوبه وکړي تا دا کتلي چېرته دا ګراني دا سختي دا مسلې خو راځي زموږ د کړو د لاسه بما کسبت ایدیکم او بما کسبت ایدی الناس خلق چې څه وکړي هغې د لاسه دا کېږي. نو چې دا قسمه حالات دي نو سختې او مصیبتونه امتحانونه به نه راځي. والله دې موږ د داسې سخت زړونو نه لرې وساتي. الله دې زموږ د زړونه د الله د بندګانو دپاره او د الله د مخلوق دپاره نرم ساتي. یو معنی دا ده چې بعض به د بعضو دشمنانی څه مطلب دی یعنی بعض انسانان به د بعضو دشمنانی او د هغې خو پته ولګېده که نه کوم ځای کې د آدم علیه السلام یو زوی راولګېدو بل یې مړ کړو. ولکم فی الارض مستقر او تاسو لره به په ځمکه کې ځای د اوسېدو وي ومتاع او فایدې به الى حین تر یو وخت پورې. یو خو ځمکه به وي ځای د اوسېدو وي دا د الله نعمت دی. ګوره دا ټول خبرې ګورې نعمتونه یادېږي. ځکه ما تاسو ته پرون وي چې د اول سر کې کومې خبرې وشي چې تاسو ذهن کې زه ګوره بار بار نه تکراروم سلسله د څه روانه ده د نعمتونو. نو دې نعمت ته وګوره چې الله انسان له ځای ورکو د اوسېدو په ځمکه کې او صرف دغه نه را به شي په صورت عبس کې ثم اماته فاقبره د مرګ نه بعد ولا قبر ورکو. ژوند کې صرف د اوسېدو ځای نه دی مرګ نه بعد هم تعالی په ځمکه کې ځای درکړو ته یې پکې پټ کړي ته یې پناه کړي. نو یو خو دا نعمت بل دا چې الله دنیا ته متاع وي فایدې ورته وي او په دې کې معنی د خوند اخیستو هم پرته ده. نو دا واضحه ده چې دا دنیا په دې کې الله څه اچولی دی یو خون یې پکې اچولی. او حدیث کې څه راځي چې دنیا خوږه ده او تکه شنه ده. نو رنګ یې ښایسته دی تک شین دی سړی ځان ته راکاږي او خون یې خوږ دی سړی ځان ته راکاږي. او دا الله دا کار ولې کړی دی امتحانا چې پته ولګي. اوس که دا دنیا خوږه نه وی خو موږ ټول تی بیا خوا کېدو خو چې دا خون پکې شتي نو زما ستا د ایمان پته ولګي که نه. یو سړی دی ریال او روپۍ ورسره نشتي او جی الحمدلله وی موږ ته الله وی موږ پې دومره تا سره دي کوم ځای کې دا خو باله پته ولګي چې ستا جیب له راشي بیا به دې پته ولګي ته څه کې او څه نه کې. نو دنیا کې الله یو خون اچولی دی د امتحان دپاره. نو بله یاده کوي الی حین وی الله ګورې تر یو وخت پورې دې ته دا غوږونه کولو کوي چې دا خبره هم ډایرکټ زړه ته کوشي تر یو وخت پورې الی حین همیشه لپاره نه ده. ګورې دنیا کې ځای د اوسېدو او فایدې اخیسته دا د یو وخت پورې دي الی اجل مسمى یو نیټه ده همیشه موږ دلته نه یو پراته زو به ته یې ورس. او دې ذکر ته یو ښکلې خبره ذکر کړم هغه ده آدم علیه السلام الله پیدا کو بیا چېرته ولېږو جنت د جنت نه راوویستو ځمکې ته راکوز کړو. نو یاده کوي زموږ اصل وطن ګورئ جنت دی. دلته موږ وختي طور راغلي نو کله چې څوک چېرته لاړ شي وختي طور نو خپل ملک ته بیا زړه کېږي. کوشش به دا کوي چې خپل وطن ته واپس لاړ شي. وطن زموږ کوم یو دی هغه جنت دی.
کوشش او محنت دا پکار دی چې موږ هغه خپل اصلي وطن ته واپس لاړ شو. کوم ځای ته چې زموږ نیکه آدم علیه السلام اول پیر الله رب العزت نه ویستی و، هغه ځای ته د واپس تګ کوشش پکار دی. دنیا خو زموږ ځای نه دی، دلته خو موږ امتحان دپاره راغلي. ها رب العزت د دې آدم علیه السلام د کړو د لاسه داسې چلو کړو چې هغې او بیبي د جنت نه راکوز کړو. آدم علیه السلام اوس یو طریقه لټوله چې په څه طریقه زه الله نه بخښنه وغواړم او الله زما دا کار ماته معاف کړي. نو الله وایي فتلقى آدم من ربه، بس زده کړي آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات، یو څو خبرې. یو خو دا چې دا خبرې ورته چا وښویې؟ الله وښویې، ځکه چې فتلقى آدم من ربه. بل دا تلقى تلقي دې کې معنی د ملاقات پرته ده، او کله چې څوک را رواني نو دا بل کسي ملاقات نه د کور نه بهر ته وځي. میلمه چې را رواني یا د لرې نه څوک را رواني، ولې ولا بهر ته وځي؟ نه بله معنی دا خو صحیح ده. نه عزت دا ټول صحیح ده، واضح ده. نه ټول دغه یو خبره کوو. ها بل څه له وځي؟ ستاسو کې لسو کسانو احترام نه دا هم صحیح، دا ټولې خبرې صحیح دي. ما تاسو ته پرون کابل وزوي چې سوال دې نه وشي نو دې آیت ته ګوره چې دلته د میلمه قدر نه د دې دپاره وځي چې شوق یې هغه ته صحیح. نو دومره صبر نشي کولی چې دا میلمه کوم ځای ته راشي کور ته، نو دی پسې بهر ته وځي. خیال هم کړی نه چې دې نه څوک لاړ شي په چوټۍ، نو بس خپلوان والا کوم ځای ته راشي؟ ایرپورټ ته راشي. لیکن دی خو کور ته درځي، وایي نه چې موږ یې وي. یعنی آدم علیه السلام انتهایی په شوق کې و دې کلماتو ته چې الله ماته دا ټکي وښیي او دا خبر راله معاف کړي. فتاب علیه، نو الله مهرباني وکړه په هغه باندې. انه هو التواب الرحیم، یقینا الله ډېر توبه قبلونکی مهربان دی. بیا دا کلمات سو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورة الاعراف کی دي. بعض علماء څه ویلي دي، بعضو څه ویلي دي، خو دا پکې د ټولو نه مضبوطه خبره ده. ولې ټولو نه مضبوطه ده؟ الله ویلي دي، قرآن کې راغلي. یو منګړت روایت دی بعضو خلکو منځ کې چلیږي، او دا منګړت دی، موضوع مطلب یعنی سوچه درو. وی آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راووتو او د عرش ته وکتو، نو په عرش باندې لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلی شي. وی آدم علیه السلام الله ته وی چې یا الله دا د چا نوم چې تا په د عرش نه وی یا الله د محمد صلی الله علیه وسلم د نوم واسطه دله در کوم چې ما معاف که. وی الله ورته وی چې تا ته څنګه پته ولګېدې؟ وی هغه ورته وی چې یا الله چې ستا په عرش د اوس نه نوم لیکلی شوی دی او مسوکي. وی الله معاف کو. نو دا روایت څه دی؟ دا منګړت روایت دی، دروغ دی دا. قلنا اهبطوا منها جميعا، منگوی کشی د دی جنتنا، منگوی کشی د دی جنتنا جميعا ټول. یو سوال زړه ته راځي، مخکې ورته ونوي چې کشی، اوس ورته بیا وایي کشی. بس جواب ته نږدې هو. ولې؟
نه کوشش دی ښه دی خو جواب دغه نه دی. دی ورته دې دپاره ووایي چې په هغه ټیم کې خو لا دا کلمات الله آدم علیه السلام ته نه و ښوولي که نه، الله ورته یې کوشي. اوس الله آدم علیه السلام ته کلمات هم وښو، مهرباني پې هم وکړه. نو که چېرته زړه کې دا راشي چې زه الله مهرباني وکړه موږ پاتې شو، نو الله ورته وایي نه کوزېږئ به، ځکه چې هغه کوم کار چې تاسو کړی دی صحیح ده، هغه تاسو ته معاف دی، خو اثر یې پاتې شو، کوزېږئ به. فإما يأتينكم مني هدى، بس که چېرته راشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت. او چې آدم علیه السلام دنیا ته راغی د ده بچي به بیا نو رب العالمین به دوی ته لار د هدایت ښیي که. خو دلته دا خبره وکړه چې فإما که چېرته، ولې داسې وایي چې که چېرته، الله داسې ولې نه وایي چې یقیني تاسو ته به هدایت درځي. دا که چېرته الله دې دپاره ووایي چې ګوره په ما لازم نه دي چې زه بندګانو ته هدایت وکړم، دا خو زما احسان دی د بندګانو سره چې زه هغوی ته هدایت کوم. ځکه وایي که چېرته زه راته هدایت وکړم، خو الله هغه هدایت کړی ټولو ته. هدایت باره کې ښه تفصیلي خبره تېره شوې. بس که چېرته راشي تاسو ته، یا بس که چېرته درشي تاسو ته زما د طرف نه هدایت، د الله د طرف نه هدایت څه شی دی؟ وحي، پیغمبران. فمن تبع هدای، بس نو چا چې تابعداري وکړه زما د هدایت. هدایت الله وحي ده، کتابونه، پیغمبران. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، نو نه به یې هېڅ یره په هغوی باندې او نه به هغوی غمجن شي. چا چې تابعداري د هدایت وکړه نه به پې یری نه به پې غم وي. نو یره او غم، خوف او حزن، معنی دلته دا ده چې خوف د آخرت به نه وي. آخرت خو سختې مرحلې دي که نه، نو هغه یرې نه به الله په امن کې ساتي. غم د دنیا به نه وي چې موږ نه دنیا پاتې شو کې دا و بچي و پلانې و الله نه، الله یې د هغې نه هم ساتي. د چا دپاره دا نعمتونه دي؟ چا چې تابعداري د هدایت الله وکړه. دا خبره الله په هغه وخت کې کړې. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او هغه کسان چې کفر یې کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ. نو هدایت تابعداري چې کوي د هغوی په مقابله کې دا دي. سوال، الله وایي چا چې کومو کسانو چې کفر کړی دی او دروغجنې ګڼلي دي آیتونه زموږ، نو ولې په دې کې فرق شته؟ کفر یې کړی دی او دروغجنې ګڼلي آیتونه زموږ، دې څه فرق دی؟ نه نه، تاسو چېرته لاړې؟ نو د کفر او د آیتونو ته دروغجن ویلو کې څه فرق دی؟ والذین کفروا، هغه کسان چې کفر یې کړی دی په الله باندې، یعنی د الله نه منکر شو. کفر مطلب د الله یې ونه منله او د الله آیتونه یې دروغجن وګڼل، نو دا دوه خبرې جدا جدا شوې، ځکه دواړه الله ذکر کړي دي. چا چې دا کار وکړو اولئک اصحاب النار، دا کسان ورواله دي. اصحاب جمع د صاحب دی، ملګري د ور دي. هم فیها خالدون، دوی به په دغه اور کې همیشه وي. څنګه چې جنتیان به په جنت کې همیشه وي، نو کافران به په جهنم کې همیشه وي. دیزی پوری خبر ختم شده سر. د آدم علیه السلام واقع
او دا یاده کوي چې د الله دا طریقه ده چې کله یو ځای کې خبره مختصر کړي په یو ځای کې اوږده کړي. آدم علیه السلام دا واقعه دا په روان درسونو کې هم راځي، په بعض ځایونو کې تفصیلا، په بعض ځایونو کې مختصرا. هر ځای کې الله تفصیل نه ذکر کوي، بعض ځایونو کې خبر اوږده کړي، بعض ځایونو کې لنډه کړي. او سبحان الله خبره یې ټوله یو شان. دا دلیل دی په دې چې دا کتاب رښتینی کتاب دی، د اول سر نه ول آخره پورې چې کومه خبره پکې شوې ده هغه د بلې سره ټکراو نه خوري. او که چېرته دا یو کتاب و چې انسان جوړ کړی وی نو څومره به په دې کې اختلافات وي او څومره به په دې کې ټکراو راتلی. انسان خبرې او چې دروغ وایي یوه خبرو کې 5 منټه بعد تېري چې ما څه ویلي دي، نو بیا نورې بله قصه راوایي. نو که چېرته دا کتاب د الله له طرف نه نه وی نو دې کې به څه وی اختلافات به ټکراو به په ډېرو ځایونو. اوس بل نعمت الله ذکر کوي، بني اسرائیلو ته خطاب. یو سړی به و چې اوس د دغې نه خبره एकदम بني اسرائیلو ته وړي، د دې سره څه ربط دی؟ نو ربط یې دا دی خلافت ورکو الله چاله آدم علیه السلام. انسانانو ته خلافت ملو شروع د آدم علیه السلام نو سلسله ورسېده چاته؟ بني اسرائیلو ته. د ټولو نه زیات خلافت چې الله په ځمکه باندې چاله ورکړی د هغه څوک دي؟ بني اسرائیل دي. نو الله وایي دا نعمت ګوره بني اسرائیلو سره مو، خو چې کله په هغوی کې یو څو نقصانونه پیدا شو نو الله وایي هغه نعمت ترې ما واخیستو، ځکه اوس د دوی خبره شروع شو. یا او دا هم ډېر ښایسته وجه ده، سلسله د نعمتونو روانه ده، نعمتونه ذکر کیږي چې الله دا احسان کړی، دا یې کړي، دا یې کړي. اوس دا وایي داسې نه چې دا نعمتونه درنه ضایع شي لکه څنګه چې ضایع شوي وو د چا نه؟ بني اسرائیلو نه. ولې ضایع شوي وو د هغوی نه؟ هغوی کې یو څو بیماریانې وې د هغې ذکر کیږي. یا بني اسرائیل، اے اولاد د یعقوب علیه السلام. یا بنی نو دا خو اولاد ته وي. اسرائیل دا په اصل کې 2 ټکي دي. اسرائیل بنده د الله، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل. نو دا په عبرانی ژبه کې معنی څه د بنده د الله، او دا لقب دی د یعقوب علیه السلام. نوم خو یعقوب دی، لقب یې څه دی؟ اسرائیل. اے اولاد د یعقوب علیه السلام. د یعقوب علیه السلام څو زامنو؟ 12. 11 هغه ذکر کړي ده، او 12مه په خپله د یوسف علیه السلام. بیا د دې نه الله 12 قبیلې جوړې کړي دي، او د دې به هم بحث راشي. او په دې کې د ټولو نه زیات پیغمبران هغه د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي. نو یعقوب علیه السلام مشر دی، ځکه د هغه لقب واخیستی شو چې ای اولاد د یعقوب علیه السلام. بله دا پلار یې ورته په دې رعایت کو، اشاره ده دې ته، یا دا نیکه یې ورته په دې رعایت کو چې ستاسو هغه نیکه ګوره ښه سړی و. کله داسې هم کېږي لکه اوس یو سړی دی مونځ اودس نه کوي، او نیکه یې څه و؟ مونځګزار سړی و. هلکه د هغه پلاني زویه، او د هغې یو ښه صفت والی نوم یاد کړي. هلکه د هغه پلاني زویه په هغه اول صف کې چې به ناست و، اشاره څه ته ده؟ نه، اشاره دې ته ده چې ته د هغه په لار نه یې، د هغه لار راونیسه. نو ای اولاد د یعقوب علیه السلام، روان شي د یعقوب علیه السلام په لار که. نو بله دا
چې احسانات وګوره الله ستاسو په مشرانو باندې هم کړي دي، نو دا په تاسو باندې هم احسانات دي، نو بیا خو صحیح بندګي د الله کوئ که یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم رایات کئی نعمتون زما هغه چې ما احسان کړی دی په تاسو باندې. نو خطاب نه بعد اولنی خبره ورته څه وکړه؟ نعمتونه رعایت کړي. اوس سوال دی چې خبره ولې د نعمتونو نه شروع کړه؟ نو جواب دا دی چې دوه فایدې دي په دې کې چې دا خبره د نعمتونو نه شروع شو. یو به دوی شکر ادا کوي او دویم دا چې حیا به پکې راشي. اگر خطاب دی نه شروع شو ګوره الله ورته تاسو سره ما دا ښه کړي دغه نعمتونه خو رعایت کړي. نو اوس که دوی کې حیا وي نو څه به ورله ورشي؟ حیا به ورله ورشي د چا نه؟ د الله نه چې دومره ښه یې موږ سره کړي دي او موږ یې نافرماني کوو. رعایت کوي نعمتونه زما. هغه څه نعمتونه دي؟ بې شماره نعمتونه دي، هغه انعامات. او انشاءالله پر روانو درسونو کې به ډېر تاسو واورئ. پیغمبران یې پکې لېږلي دي، کتابونه، باچایي وله ورکړې وه، من و سلوا، نور ډېر عزتونه. نو الله ورته هغه نعمتونه رعایت کوي که نه. واوفوا بعهدي او پوروالی وکئ په لوز زما ستاسو سره. اوفی بعهدکم زه به پوره کم لوز ستاسو. هسې الله ورته نعمتونه رعایت کوي، یعنې صرف رعایتول مقصد دی؟ نه شکر ادا کوي، کاسې رعایت کوي؟ نه رعایت کوي او شکر ادا کوي. بله رعایت کوي او د دغه الله قدر وکوي، بندګي وکوي. نو بله دا چې هغه لوز پوره کوي، کم لوز چې الله وایي تاسو زما سره کړی دی زه به هغه لوز پوره کړم کوم چې ما تاسو سره کړی دی. تاسو زما لوز پوره کوئ زه به ستاسو لوز پوره کړم. دا لوز د الله سره څه دی؟ په دې کې بیا علماو ډېرې خبرې کړي، خو لنډه ده چې ټول دین ته مراد دی چې تاسو په دغه لوز ودرېږئ. الله خو خپل لوز نه ماتوي، خو دا پکې ده چې ته به اول به ته دغه لوز پوره کوې کوم چې الله سره کړی، بیا الله هم پوره کوي لوز. خو چې ته لوز نه پوره کوې نو الله خو دله بیا هغه څه نه درکوي کومې چې ذکر کړي دي، لکه ښایسته ژوند په دنیا کې او په آخرت کې، ثوابونه، عزتونه. دا لوز خو الله کړی دی او الله خو د خپل لوز نه وروسته کېږي او نه الله خپل لوز ماتوي. خو شرط پکې څه دی؟ چې انسانان خپل لوز اول پوره کړي کومې چې الله سره کړی. خو په دې کې اشاره دې ته هم ده، په دې لوز کې دننه دا هم راځي چې په دې پیغمبر ایمان راوړئ. څنګه چې زموږ په دې پیغمبر ایمان راوړو، دا په لوز کې شته؟ هغه صحیح شو، دې نه ښکلی وضاحت. نه 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 ډېر لرې لاړې، لکه جواب یې صحیح خو ډېر لرې لاړې. نه 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 اوس ولرالې جواب دا دی چې دوی لوز کړی دا او الله چې لوز اخیستی چې په تورات باندې به څه کوئ؟ عمل کوئ. او په تورات کې زموږ د پیغمبر تذکره شته، نو په ده باندې به ایمان راوړي. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ او خاص زمان ویریږئ. نو د الله نه یره دا دی چې د هغه احکام ومنلی شي او چې هغه د څه نه منع کړی د هغې نه منع کړی شي. مخکې دې باره کې خبره شوې. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم
او ایمان راوړئ په هغه کتاب چې ما نازل کړی دی مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی دی د هغه کتابونو چې تاسو سره دي کوم کتاب ته مراد دی قرآن په دې ایمان راوړئ نو د قرآن یو صفت دا دی چې د قرآن تصدیق کوي د پخوانو کتابونو تکذیب یې نه کوي تورات انجیل زبور صحف ابراهیم صحف موسی نور آسماني کتابونه ټول بس پکې شته کنه نو قرآن هغه کتاب دی الله وی راشئ دې کتاب له د قرآن خو ستاسو هغه کتاب رښتینی ګڼي او د دروغ نه وي نو په دې ایمان راوړئ په دې کې یو بله فایده زموږ دپاره ده چې حق پرست به حق مني هغه د هر چا سره وي قرآن د پخوانو کتابونو تصدیق کوي اگر که هغه یهودیان اوس د قرآن نه مني هغه نصارا د قرآن نه مني یا نورو مذهبونو والا چې آسماني کتابونه ورسره دي خو الله وایي چې د قرآن د هغوی د کتابونو تصدیق کوي ولا تكونوا أول كافر به او مکیږئ اول کفر کوونکي په دې قرآن خانو اول کفر اهل کتابو کړی دی که قریشو کړی دی اهل کتابو کوم ځای کړی کوم ځای اهل کتابو قریشو مشرکانو کړی نو څنګه الله وایي مه کېږئ اول کفر کوونکي په اهل کتابو کې په اهل کتابو کې اول کفر کوونکي مه جوړېږئ دا مطلب نه چې په ټولو خلکو کې ټولو خلکو کې قریشو مخکې کفر کړی دی او بعض علما وایي ناشنا معنی ذکر کړی دی وایي دا کنایت ته تدبر دی معنی دا چې مه کېږئ کفر کوونکي بغیر د سوچ او فکر نه دا نه چې ډایرکټ درته قرآن راورسي او تاسو پې د اول سر نه څه وکئ کفر وکئ نه لږ سوچ او فکر خو پکې وکئ که نه لکه زمونږ هم نن سبا د مسلمانانو کې چې را کوم ګمراه فرقو والا دي یا اهل بدع دي هغوی ته هم زمونږ دقه دعوت یې همیشه چې تاسو ته زمونږ دا خبره در ورسي د قرآن او حدیث د اول سر نه دا مه وایئ چې وهابیان دي او غیر مذهبه دي او بد مذهبه دي ته دې خبرې ته خو لږ سوچ وکړه که نه که دا خبره غلطی جوې منه که صحیح جوې منه نو الله دې چې دعوت ورکړي اهل کتابونه چې د اول سر نه ډایرکټ انکار مه کوئ حق درته در ورسېدو لږ سوچ پکې وکړه لږ فکر وکړه ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا او ما اخلئ زما په آیتونو پیسې لګي ګوره کله چې قرآن کې آیات ټکی راشي که نه د درې معنی آیات یو معنی څه ده قرآن د آیتونه دویم آیات معجزې دریم آیات د الله د قدرت دلایل په کائنات کې لکه اسمان ته وګوره ځمکې ته وګوره نور ته وګوره دا آیات دي معنی چې د الله د قدرت نښې دي نو درې معنی دي کومې کومې آیتونه د قرآن معجزې د قدرت نښې په کائنات کې نو دلته الله ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا زما په آیتونو مراد ته څه دی د الله خبرې د الله دین په دې به لږې پیسې نه اخلئ یهودو کې د لویه بیماري وه لویه بیماري اوس دا د یهودو بیماریانې ذکر کیږي لویه بیماري په یهودو کې دا وه چې د پیسو دپاره به یې دین بدلاو رشوتونه به یې ډېر اخیستو او چې څوک به زورورو چا به ورته به جیب کې پیسې کېښودې د هغه دپاره به یې دین مسله بدله کړه دا قصې په دوی کې ډېرې په یهودو کې چې نن سبا زموږ د امت کې هم بعضو مولیانو د هغوی دا خوی په ځان کې راوستی نو الله ورته پیسې لګې مالئ په دې باندې امام حسن بصري وایي دا پیسې لګې څه ته وایي الدنیا بحذافیرها دا ټوله دنیا دا ټوله دنیا تی مراد ټوله دنیا دا لګې پیسې دي د دین په مقابله کې
نو که چاته دا وایي بعضو مولیانو پکې دا تحریف کړی زموږ په دې امت کې چې ته ورته وایي چې مړه څه په دې تلاوتونو دا پیسې هلکه یو ځای کې ختم او بل ځای کې ختم الله خو وایي چې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا وایي الله وایي چې لږې پیسې پې مالې ډېرې هلې تاسو له قرآن سپک کړی دی پیسې پې لږې هلې ډېرې هلې داسې استهزا ده په دین پورې ولا تشترو بآیاتي ثمنا قلیلا معنی دا چې د دې ټولې دنیا په مقابله کې به زما ایتونه نه پرېږدئ یو سړی راغی تا ته دا ووایي چې د دنیا دا ټوله بادشاهي دله در کومه د دین په مقابله کې الله وایي نه به اخلي دی مطلب دی ځکه چې به وکړي دا بیماري وه نو الله ورته دغه نصیحت کوي چې دا مرض د ځان نه لرې کوي هغوی دنیا غوره کړې وه په دین باندې او بله دا چې سوچ یې دا و که موږ چېرته د دین له ترجیح ورکړو دا مشري خرابه نه شي دا ځای به رانه لاړ شي دا نن سبا هم په ډېرو مولیانو کې دا بیماري شتي څه یېره ده حق ولې نه بیانوي جومات امامتي خطبه دا به رانه لاړ شي بس دغې ته ناست د دې ادارې نه به مې وباسي کنه ډېرو موږ ته په خپله ویلي دي والله وی ښه راته پته ده چې خبرې هم برابر دي نو د خوراک بندوبست به راله بیا ته وکړي دا یهودو کې دا صفت والعیاذ بالله چې هغوی به د دین په مقابله کې دنیا له ترجیح ورکول الله وایي داسې مه کوئ وإیای فاتقون او خاص زمان ویریږئ بیا ورته وویریږئ دلیل دی په دې باندې چې څو پورې د الله نه نه یېرېدلی نو ته د دې بدو صفاتو او بدو خویونو نه ځان نشي ساتلی اصل بنیادي خبره هغه دا ده چې ته په ځان کې تقوا راولې چې څو پورې په تا کې تقوا نه وي ته په دین باندې صحیح عمل نشي کولی دا لیکل واله بنیادي خبره د الله نه یاره نو ځکه ورته بیا ووایي چې ویرېږئ زما په دې باندې به اکتفا وکړو 140 آیت دی که نه او 140 نه او ما ختم کړه خو په دې کې خبرې لږې اوږدې دي ځکه چې ګډوډ کول حق د باطل سره او پټول حق دې کې خبره لږه اوږده ده چې دا څنګه د حق د باطل سره ګډوډ کېږي او څنګه مولیان حق پټوي دې کې لږ تفصیل پکار دی د هغه وخت کې موږ ته ټیم و خبره هم پوره کړه دلته اوس ټیم ختم شو انشاءالله سبا به بیا موږ د 240 نمبر آیت نه شروع کوو د الله په توفیق سره الله دې موږ پوه کړي په قرآن باندې او الله دې موږ د یهودو د نصاراو د بدو صفاتو نه الله موږ ساتي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين